زما نوم ښکلا زدران دی. په اصل کې د خوست ولایت څخه یم. ما خپل ښوونځی په پېښور کې شروع کړی و کله چې هلته مهاجر وو. بیا مې په خوست او وروسته په کابل کې پای ته ورسولو. په حقوق کې لیسانس لرم او همدا مهال د نړیوالو اړیکو په برخه کې خپل ماستري درسونه لولم. ټولنیز فعالیتونه د ډېر کم عمر نه پیل کړي وو. زه ډېره کشره وم چې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته مې لنډې کیسې لیکلې او لنډې کیسې مې ورته ژباړلې د نورو ژبو نه. د هغې نه وروسته د ښوونځي د طریقه په ډېرو ټولنیزو چارو کې مې ګډون کړی دی. ګرچې ما د سیاست سره د پخوا نه یوه علاقه درلوده، منتها په عملي ډول د سیاست ډګر ته هغه وخت ننوتم چې د ځوان بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ. ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د استازیتوب پروګرام کې مې ګډون کړی او خوشبختانه چې یو له فاینالستانو څخه یم. پروسه ډیره اوږدمهاله او د سخت رقابت ډکه وه او د څلور واړه فاینالستان ډیر تکړه ځوانان دي. وروستی پړاو پاتې دی چې وروستی پړاو به ازاده مناظره وي د پنل د غړو پر وړاندې او وروسته د دې نه چې پنل غړي د ځوانانو فاینالستانو مناظره وارزوي، بیا به نو بریالی کس انتخاب کیږي. که زه وټاکل شوم او دا مسؤلیت ما ته راکړل شو، نو ښکاره خبره ده چې دا مسؤلیت کوم اجرایوي صلاحیت ترڅنګ نه لري. زه به خپله پوره هڅه وکم چې د نړیوالو پام د افغان ځوانانو مثبتو ټکو ته راواړوم. دا برنامه زما په نظر د اوس وخت لپاره تر ټولو مهمه او یوازینۍ برنامه ده چې ځوانانو ته دا فرصت ورکوي چې په یو نړیوال پلیټفارم باندې افغان ځوانان او د دوی غوښتنې، د دوی قوت، د دوی هیلې او د دوی د قوت ټکي هلته ریپرزنټ کړي، ښکاره یې کړي.